بسم الله الرحمن الرحیم. سلام د ملي سپورټ تلویزیون درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا عبدالقهار نادرزی د خپلو همکارانو په ملتیا په تمرین خپرونه کې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوم. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تمرین یوه تشویقي او معلوماتي خپرونه ده او موږ کوشش کوو په دې خپرونه کې د هېواد همداشان خصوصا د کابل د مختلفو کلبونو نه تاسو ته معلومات شریک کړو چې دلته تمرینات څه ډول ترسره کېږي او شاګردان د لوبو لپاره آمادګي څه ډول نیسي او په ټوله کې د لوبو په تړاو له تاسو سره معلومات شریک کړو. دلته راغلي د تیما یو کلب ته چې دلته اکثره شاګردان ډېری وختونه دلته په مختلفو وختونو کې راځي، تمرینات ترسره کوي او دلته بیا د لوبو لپاره آمادګي هم نیسي. واقعا ورزش د صحت ضامن دی. د دې نه مخکې چې لاړ شو د استاد او د شاګردانو په طرف باندې چې دوی خپل تمرینات څه ډول ترسره کوي، استاد څه ډول تمرینات بیا ورکوي خپل شاګردانو ته، ښه به دا وي چې په شروع کې زموږ د ګران همکار روح الله روحاني تاریخي معلومات چې د تبما په اړه دي دغه بسته چمتو کړې په ګډه یې ګورو، بېرته راګرځو چېرته مه ځئ، سیده ورځو بیا د استاد په طرف باندې. تاریخچه ورزش تبما در جهان و افغانستان. ورزش تبما یکی از رشته‌های نوین و ترکیبی است که در دهه‌های اخیر با هدف تلفیق مهارت‌های رزمی، آمادگی جسمانی و تمرکز ذهنی به وجود آمده است. این ورزش الهام گرفته از اصول رزمی آسیایی مانند تیکواندو، کاراته و نیز تمرینات مدرن بدنسازی است که تلاش دارد یک سیستم دفاعی شخصی و بدنی کامل را به ورزشکاران ارائه کند. در سطح جهانی تبما نخست در کشورهای آسیایی مورد توجه قرار گرفته و سپس با تنظیم قوانین منسجم و ایجاد فدراسیون‌های محلی و بین المللی راه خود را به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز باز کرده است. مسابقات، تمرینات گروهی و سیستم‌های رتبه‌بندی کمربندها از ویژگی‌های اصلی این ورزشند. در افغانستان فدراسیون رشته تبما برای اولین بار در سال 1384 توسط استاد رسول زیایی و استادان این رشته در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور ثبت و راجستر شده است که با تلاش‌های پیگیرانه فدراسیون مذکور این ورزش به تدریج جایگاه خود را میان جوانان پیدا کرده که امروز در شهرهای چون کابل، هرات، مزار شریف و بدخشان شاخه‌های فعال تبما وجود دارد. ورزشکاران افغان در رقابت‌های داخلی و بین المللی حضور چشمگیری نیز دارند. این رشته ورزشی یکی از رشته‌های پردستاورد به شمار می‌رود که ورزشکاران رشته موصوف ده‌ها مدال طلا، نقره و برنز را در کارنامه خود دارند. تبما اکنون نه تنها یک ورزش بلکه ابزار برای تقویه روحیه، انضباط، سلامت جسم و توانایی دفاعی در میان نسل نوین افغانستان محسوب می‌شود. بله درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاریخي معلومات مو راسره وکتل. زموږ ګران همکار روح الله روحاني په دغه اړه باندې معلومات راټول کړي. په دې هیله م چې ستاسې په معلوماتو کې هم اضافه وله شوې وي. تبما د برخې په اړه باندې وغږېدل، معلومات ترلاسه کړه. اوس د استاد سره خبرې لرو، استاد فرهاد احمد خاکسار چې استاد ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د دغه کلب استادي په غاړه لري. ستړي مه شئ، هرکلی درته وایم په تمرین خپرونه کې په مکمل ډول ځان خپلو لیدونکو ته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. فرهاد احمد خاکسار هستم، مربی و داور ملی افغانستان و همچنان رئیس فدراسیون تبمای ولایت کابل. ډېر ښه استاد، خپله ستاسې څومره وخت کېږي د تبما په برخه کې تاسو تمرینات ترسره کوئ او په دغه برخه کې لوبېدلي یاست لوبېږئ؟ خب مدت 25 سال میشه ورزش‌های رزمی را پیش میبریم و مدت 1 سال است که در فدراسیون تبمای ولایت کابل فعالیت داریم. څومره سیالۍ مو ترسره کړي دي، څومره لوبې مې کړي داخل له افغانستان یا بهر له افغانستان، کوم سفر مو په دغه برخه کې درلوده؟ خب این مسابقه شاید بالای 60 مسابقه کرده باشیم در ورزش‌های مختلف. دیگه همچنان کمربند و مدال از مسابقات جزیره کش ایران داریم و آخرین دست آوردیم که سال 2018 بود. کمربند WF یکی از سازمان‌های معتبر حرفه‌ای دنیا می باشه که کمربندش سال 2018 از مسابقات ازبکستان تاشکند آوردیم. بسیار خوب. من حیث یک مربی، یک استاد، چقدر وقت میشه در این کلاب خود من حیث مربی یک استاد شاگرد اینجا تمرینات میکنه؟ خب در اینجا خود تازه آمدیم، قبلا جای دیگه بودیم دیگه. خودم سال 97 93 ببخشید ما حکم مربیگری خود گرفتیم دیگه. مدت یک 13 سال 14 سال میشه که من حیث مربی فعالیت داریم. ډېر ښه. ستاسې په خپله لکه یادونه مو کړله چې په دغه برخه کې تاسو تمرینات ترسره کوئ. په کوم وختونو کې شاګردان راځي، په څومره تعداد سره دلته ستاسو شاګردان لوبېږي؟ وختونه یې مشخص دي که نه په مختلفو وختونو کې راځي شاګردان تمرینات ترسره کوي؟ خب ما در کل ورزش‌های رزمی هفته 3 روز است.
تایم‌های مختلف داریم. از طرف صبح است و از طرف بعد از ظهر هم فعالیت داریم. 2 تایم پیش از ظهر است از طرف صبح و 3 تایم بعد از ظهر فعالیت داریم. ډیر ښه. فدراسیون شما ارتباط چطور است در بین فدراسیون؟ خود یک مسئول فدراسیون کابل هم هستی. خدا را شکر از وقتی که در فدراسیون داخل شدیم فعالیت‌های ما بسیار خوب است. برنامه بسیار خوب داریم. ما چند وقت پیش مسابقات منتخب کابل بود که مدت 3 روز دوام یافت. مسابقات ما بسیار به خوبی و خوشی تمام شد. همچنین برنامه جریان داره. ان شاء الله کوشش می‌کنیم یک راه پیشرفت برای جوانان و مسیر خدمت برای جوانان شیم ان شاء الله. ډیر ښه. خبر دا وي چې ستاسو تمرینات ته هم لاړ شو، تاسو به له موږ سره اوسئ. تمرینات به هم د دوی وګورو، د استاد چې څه ډول تمرینات ترسره کوي او شاګردان دوی چې لومړی راځي په کوم حرکاتو او تمرینات سره لوبې د نظر سره کوي. ډېره مننه استاد، تاسو به هم راګرځئ. سلامت باشین بخیر. کور مودان. بله د تمرین خپرونې درنو لیدونکو، تاسو هم چیرته مه ځئ. د څو تنو شاګردانو سره د کلب په نمایندګۍ به چې دوی په دغه کلب کې لوبیږي تمرینات ترسره کوي او قهرماني یې هم لاسته راوړي دي. زه به د هغې په طرف باندې او له هغې سره به هم یو څو خبرې ولرم، بیا وروسته د تمرینات په طرف ځو. بله بیا هم ښه راغلاست. دا ملي سپورټ دی او تاسې را سره د تمرین خپرونه ګورئ. لکه څنګه چې تاسو د استاد خبرې واورېدې چې شاګردان په زیاته کچه باندې ځي مختلف وختونو کې. تر څنګ مې یو تن قهرمان دی د کلب ولاړ. سلام، خسته نباشی. خیلی خوش آمدید. در برنامه تمرین به خوش آمدید برات میگم. خود اول در برنامه معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان شهرستانی هستم. به مدت 4 سال میشه تحت نظر استاد فرهاد احمد خاکسار تمرین میکنم. مدت 1 سال میشه در فدراسیون تبما فعالیت دارم و 3 رکورد دارم. بسیار خوب. مورد علاقه دی ورزش بود کدام دیگه اگر بود که در این بخش آمدید تمرینات خود شروع کردی؟ خب ما در کل ورزش ها خوب است. شخصا خودم تیم ما بسیار خوش دارم به خاطر میکس کار میشه و می خاطر در فدراسیون فعالیت دارم. بسیار خوب. خود من حیث یک ورزشکار تیم ما بر تو چی ارزش داره؟ تیم ما به خاطر فدراسیون تیم ما که ایجاد شد ما تحت فدراسیون رفتیم. امی مزایای فدراسیونی است که ما میتونیم تیم ملی برای از اینجا میتونیم مسابقات خارجی بریم و می خاطر برای ما بسیار ارزشمند است. بسیار خوب. زیاد وقت میشه که در این بخش تمرین میکنید، تمرینات انجام میدی. چقدر بازی انجام دادی داخل کابل یا به سطح کشور یا بیرون کشور؟ کدام بازی انجام دادی؟ ما 3 تا مسابقه کردیم در کابل بوده، هر سهش بردیم. هنوز مسابقات خارجی نرفتیم. ما در تلاش هستیم که ان شاء الله بریم یک مسابقات خارجی انجام بدیم. در دست میبینیم کدام مدال ما از تصمیم ما میشه برای از این معلومات بدی کمک؟ 2 تا مدال ما که از مسابقات گرفتیم و خودم هم فعلا من حیث کمک مربی همراه استاد فرهاد احمد خاکسار فعالیت دارم. یک از حکمی مربیگری است و یک از حکمی کمربند سیاهی است و یک تای دیگه هم حکم داوری است. که 3 تا را از فدراسیون تیم ما گرفتم به حیث فعلا میتونم به حیث یک مربی فعالیت داشته باشم. درباره مدال‌ها که معلومات بدی که این مدال‌ها از چی وقت گرفتی، از کدام بازی بود؟ خب این مدال‌ها را در مسابقات بین کلاب‌ها برگزار شد گرفتیم و یک تایش در منتخب کابل گرفتیم. بسیار خوب. نام خدا دو تا ګورو ماشاءالله ستاین لیکونه تاسو نامې چې کوم د کوچینګ یا روزنې په برخه ترلاسه کړي میډالونه هم په دغه سي برخه کې پوره خواري کړی ده. پلان چی از دای بخش دای ورزش چی پلان داری؟ حتما کدام پلان داشته باشی هدف که میخوای به او برسی؟ هدف من است که تمرین کنم سه و بتونم در تیم ملی برایم و بعد از این بتونم ان شاء الله در مسابقات بیرون مرزی برم برای کشور خود افتخار کسب کنم. په همدې هیله باندې ستا د کامیابۍ او بریا په هیله باندې بسیار زیات تشکر. بله درنو لیدونکو، تمرین خپرونه کې تاسو د شاګردانو خبرې به هم راسره واورېدې. البته د دغې ځوان خبرې راسره واورېدلې چې په دغه برخه کې حتما چې هدف ونه لري، ځانګړی مقصد ونه لري، نشي کولی چې تر اخره په دغه ورزش کې پاتې شي او دغه ورزش ته دوام ورکړي. همدغه تشویق، همدغه هدف د تعقیبول دی چې تا په خپله په دغه برخه کې تر وروستیو پاتې کېږي. بیا هم له نور ورزشکارانو سره خبرې لرم، چېرته مه ځئ، تمرین سره اوسئ. بله درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې ماشاءالله دی هم په کمر باندې په لاس کې دی، ورسره په څنګ کې بیا میډالونه او حتما په دغه برخه کې د اتلولۍ حکمونه هم له ځان سره له ده سره به خبرې کړو. سلام، خسته نباشی. خیلی خوش آمدید برنامه تمرین. اول خود معرفی کنیم به بیننده‌تان. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله رضایی هستم، یک تن از ورزشکاران تیم ما. بله بسیار خوب. چقدر وقت میشه در این بخش در تیم ما تمرینات میکنید، تمرین آغاز کردی؟ ما مدت 3 سال میشه که تحت نظر استاد فرهاد احمد خاکسار تمرین میکنم و مدت 2 سال میشه که ما در فدراسیون تیم ما فایت میکنم و فعالیت دارم.
بسیار خوب. در این وقت‌ها چقدر بازی انجام دادی؟ حتما می‌بینیم کمربند دست آسان ندی په دغه برخه کې کمربند لاس راوړل او بیا لوبېدل مډالونه هم داشتن ساین لیگ هم لزان سره لري. چقدر بازی انجام دادی؟ برد و باخت حتما داره. این میشه که برای کمربند و مدال معلومات بدی ببینید؟ بله ما تقریبا 8 فایت کردیم. بله. که خوشبختانه کمربند از ولایت میدان آوردیم. بسیار خوب. با شکست دادن چندین حریف که به میزبانی ولایت میدان وردک برگزار شده بود توانستم کمربند از آن خود کنم. و همچنان چند پیش مسابقات تیم منتخب کابل بود که توانستم در اونجا مدال طلا رو بگیرم و با شکست دادن 3 حریف. و مسابقه زیاد کردیم 8 رکورد دارم. بسیار خوب. میشه درباره حکم قهرمانی کمک معلومات بدی؟ حکم قهرمانی یک است از حکم قهرمانی کمربند است و همچنان یکی است از مسابقات مدال است. این حکم قهرمانی منتخب کابل است. بسیار خوب. برای تو من حیث یک ورزشکار چی معنا داره ورزش تیم ما؟ ورزش تیم ما بسیار یک ورزش خوب است. بسیار آسیب زن نیست. بسیار علاقمند زیاد داره و بسیار یک ورزش عالی است. او جوانا که ورزش نمیکنه چی پیام برش داری به اون جوانا به اون مردم که ورزش تعقیب نمیکنه یا ورزش نمیکنه؟ برای جوانا پیام ما میست که ورزش که صحت است، صحت ثروت است. برای جوانا پیام ما میست که ورزش کنن، صحتمند باشن. همچنان ورزش که کردی صحتمند بودی هر کار میده. غیر از تمنا کامیاب و بریالی و موفق باشی. تشکر ایره بگی. پس خیر ببینید. تشکر بسیار زیاد تشکر. خیر باشی، سلامت باشی. بله درنوونکو تاسو د قهرمانانو خبري واردلې چې دوی واقعا په دغه برخه کې د زړه نه د شوقه تمرینات ترسره کوي او لوبیږي په دغه برخه کې او هدف او مقصد هم دا دی چې د هیواد په نوم روښانه کړي او په نړیواله کچه باندې هم ولوبیږي. زه ویلنډ دمې ته له دمې وروسته بېرته راګرځو په استاد په تمریناتو باندې چې څه ډول تمرینات ترسره کوي او خپل شاګردان څه ډول روزي. فرصت برای بازیکنان شهید نصیب، ضربه امید قنبری، فرصت برای بازیکنان ظاهر اسد و گل مساوی. ظاهر اسد فرصت گل دوم برای شهید نصیب. جشن قهرمانی تیم فوتسال شهید نسیم، تیمی که با نمایش خیره کننده‌شان و با انجام 13 بازی 13 پیروزی و با کسب 39 امتیاز کامل قهرمان دور ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل شناخته میشه. استوب تمام. برو بخیر بسم الله شروع کنیم. برو بالا. بکش بدن بالا. دست بالا کشک بالا. ای نام خدا. خب در آغاز تمرین عموما کشی شروع میشه. پیش از تمرین به حرکت کشی باید داشته باشیم. کشک بدن بالا. خب کشک بدن بالا. خب کشک بالا. آرام آرام شانه رو بچرخان. طبق شما میبینین ورزشکارا دویش کرده رایسن، آماده گرمکاری سن که آماده حرکت‌های فیزیکی و همچنان حرکت‌های نرمیشی و کشی شوند. دیگه فعلا ورزشکارا قهرمان عدالت دویش هستن، بتونن بدنشون بخیر گرم شه، بتونیم که حرکت‌های بدل شروع کنیم ان شاء الله. نام خدا به قهرمانا ماشاءالله. پنج آواز بسته پیش رو. خب حرکت‌های گرمکاری است، دوستا حرکت‌های گرمکاری رفته رایسن، بتونن که بدن گرم شه، آماده حرکت‌های کششی و زمزک زنی و آماده حرکت‌های تمرینات فشرده‌تر پرقدرتر شویم با شما. بالا. نام خدا به قهرمانان ماشاءالله. تایم را برای نفس بگیرین، خستگیتان بگیرین. خب دوستان عزیز حرکات دوی شما و کشی ما تمام شد. حالا می‌خوایم حرکت‌های فیزیکی جای به جای برام چون نرمشات انجام بدیم بخیر ان شاء الله. بیاین بچه‌ها صف شین. برو اینجا بالا. صف شین. فاصله دار. ماشاءالله. مشتبه برو داخل. مشتبه برو نمه داخل. برو رضا داخل. حرکت نرمشی پای انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بر بالا جای به جای برو. 1 2 3 نام خدا. 4 5 6 7 8 9
10 9 8 دست راست بکش بالا. برو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 نفس بگیرین، خستگیتون رو بگیرین. خب دوستا حرکات نرمشی جای پای انجام دادیم. فعلا میریم سر پس دوباره سر حرکات های نرمشی بعدی خود. برو زانو مشت. برو بخیر. 1 2 3 سرعت کن دیگه. 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 ماشاءالله 8 9 10 9 8 تایم. نفس بگیرین. دو حرکاتایی که شما می‌بینید بیشترشون حرکاتای نرمشی پای است و همچنان تحرک بدن است که بدن گرم شود بتونیم حرکاتای فیزیکی بیشتر انجام بدیم. خب دوستا کف دست دو مش پیش رو. حرکت کشیشی و همچنان حرکات فیزیکی است. بخصوص برای ورزشکار رزمی خیلی مهم است که بتونه بدنش تحرک بیشتر داشته باشه برای حرکاتای بعدی. برو بخیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 نام خدا 9 10 9 8 تایم. خستگیتون رو بگیرین. نام خدا بچه‌ها ماشاءالله. خب دوستا فیزیک جای به جای تمام شد. حالا حرکاتای کشیشی جای به جای بزنیم که اگر بدن آماده شه برای تکنیک زمزک زنی و اسپایرینگ و حرکاتای پالمونی ما. خب دوستا پارت شنا پشت بازو. شنا پشت بازو میزنین. 12 شماره. برو بخیر. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 تایم. دست سر زانو خستگی دست شانه را بگیرین کلا. نام خدا به قهرمانا ماشاءالله. 1 ست سر ساق دست میرین دوباره پس میین که شانه خوب گرم شوه که بتونیم حرکات شاده مشتنی پر قدرت کنیم. سر ساق دست میرین پس دوباره میین. زیاد 1 3 4 قدم میرین پس دوباره میین. برو بخیر. بسم الله. نام خدا. آفرین آفرین بچه‌ها. نام خدا به قهرمانا که بدن خوب گرم شوه که بتونیم بخیر حرکات‌های پالونی و حرکات‌های تکنیکی و اسپایرینگ خود درست و منظم‌تر انجام بدین. تایم. پیش سر زانو سر جای. خستگیتون رو بگیرین. خستگی دست شانه. خب دوستا حرکات‌های نرمشی جا به جا تمام شد. حالا سر تکنیک کار می‌کنیم. کلا سود اول دوستا چه کار می‌کنین؟ سود می‌زنیم 4 طرف شاده موش زنی. جا به حساب نمی 4 طرف میچرخین دیگه. یک جای حساب نمیشین 4 طرف شاده موش زنی می‌کنین. سود بعدی چی هست؟ 12 تا شنا می‌زنید دوباره. فهمیده شد که قدرت موش زنیتون بالا شود دیگه. آماده هستین بخیر؟ بسم الله. 4 طرف شاده موش زنی پر قدرت موش می‌زنین. 4 طرف شاده می‌کنین دیگه. برو بخیر. سرعت کن دیگه. موش بزن. نام خدا ماشاءالله به قهرمانا. خب دوستا طبق ورزشکارا رو شما می‌بینین مشتنی که در صورت دست کار میکنن که بتونن که در مبارزه یا داخل رنگ از این قدرت و از این مشتا استفاده ببرن و این شادو یا مثلا ترکیب یا تکنیکی ما کار میکنیم بتونیم که در داخل رنگ نتیجه خوب بگیریم. ماشاءالله به قهرمانا. نام خدا. مش بزن مش بزن. یک جای ساد نشو. یک جای ساد نشو. بچرخ بچرخ. یک جای ساد نشو. مش بزن بزن بزن. مش بزن. نام خدا. پارتشینا 12 تا. برو سرعت سرعت سرعت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 تایم. خستگیتون بگیرین. بیا بالا. خستگیتون بگیرید. خب دوستا حرکت شاده مشتنی ما تمام شد. حالا سر شاده زانو کار میکنیم. فهمیده شد؟ سوت اول ما چه است؟ خفه دست کلان چنج پا میزنید. 12 شماره هم میایین بالا. گردنگیری فکر سر حریف یا گردن حریف میگین. 4 طرف کلان زانو میزنید. پشت پا جمع دیگه. 4 طرف شاده زانو میزنین. فهمیده شد؟ برو بخیر. بسم الله. پارت چنج پا. برو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8. بیا بالا بخیر. شاده زانو بزن. زانو 4 طرف. راست چپ 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 راست. خب دوستان عزیز طبق شما ببینید ورزشکارای ما حرکاتای زانو یا زانو میزنن. زانو حرکت شاده زانو رو کار کرده رئیسیم که
به درد مبارزه یا مسابقه میخوره که بتونه داخل رنگ از این زانوها استفاده خوب ببره و بتونه نتیجه بگیرن. ماشاءالله قهرمانا. بزن زانو بزن زانو بزن زانو. سر شادوی زمزک زنی کار میکنیم. ترکیب کلا دست و پای سر زمزک کار میشه. شادوی مبارزه است. همه چیز تکنیکای که آموزش داده شده کلا سر زمزک ما پیاده میکنیم. آماده هستین بچه‌ها؟ دوستایی که سوت اول است دیگه، بچه‌ای که سوت اول است. کلا ترکیبی دست و پای کار میکنین، سرعتی. برو بخیر. خب دوستان طبق که شما میبینین ورزشکارای ما سر زمزک زنی کار کرده رئیسه. همین تکنیکای جای به جایی که ما آموزش میبینیم دوباره پس سر زمزک پیاده میکنن که بتونن در مبارزه راحت‌تر و خوبتر و منظم‌تر پیاده شود در عین فایت و عین مبارزه کردن. ماشاءالله با قهرمانا. دست پای ورزشکارا دست پای کار کرده رئیسن. ماشاءالله. نام خدا با قهرمانا. خب دوستا طبق یکی از ورزش‌های اصیل و رسمی افغانستان میباشه که ما از 3 بخش مختلف در طب ما داریم. هم از بخش مبارزات انفرادی داریم، تکنیک داریم و همچنان سلاح سرد و همچنان هنرهای فردی که ما فعلا که ما میبینیم هنرهای فردی میباشه که در مبارزه میتونیم ایرا پیاده بسازیم و مبارزه کنن. خب دمر بخیر جا تقص پا بذار راست چپ راست باش باش ماشاءالله یک زونو باش ماشاءالله اوکی باش یک زونو راست باش تبالکو تبالکو افا یک دو باش یک بکش شادر اسرا هده سانی چپ یک دو خب دوستای عزیز طبق شما بیننده بودین حرکات‌های نرمشی و حرکات‌های فیزیکی و همچنین تکنیک‌های ما تمام شد. زمزک زنی و لابزنی ما حال سر نتیجه ورزشکارا یا مبارزه انفرادی یا مبارزه تن به تن که یک از شاخه‌های سبک طب ما میباشه که یک از شاخه‌های مبارزه میباشه که دو تا از ورزشکارا رو بسیار خوب ما که مشتبه جان که عضو تیم منتخب در وزن 48 کیلو است و همچنان مهدی جان عضو تیم منتخب ولایت کابل در وزن 50 کیلو که یک اسپایرینگ دوستانه می داشته باشن. آماده هستین ان شاء الله؟ آماده هستین؟ ستون فقرات پشتر ضربه نمیرسونین. تبعیض ضربه نمیرسونین. روی صورت کنترل میکنین ضرباتون، ضربات روی صورت بیشتر نمیزنین. از گلون به پایان بشن ضربه میزنین. وقتی زمین هم که بردین گرابلین فقط بسته میکنین یا مسبلیشن آمیانه زمین مشت نمیزنین. فهمیده شد؟ و همچنین زانو روی صورت نمیزنین. آماده است ان شاء الله؟ یک اسپایرینگ دوستانه و منظم. فایت. خب دوستان ورزشکاران ما رو میبینین که اسپایرینگ یا مبارزه دوستانه دارن. ماشاءالله. مبارزه تن به تن یکی از شاخه ها و یکی از سبک های هنرهای رزمی طب ما می باشه که بیشتر ورزشکاران علاقه‌مند به مبارزه تن به تن بیشتر است نظر به فنون و دفاع شخصی یا سلاح سرد. ماشاءالله به ورزشکاران نام خدا. خب فعلا مهدی جان دالات گرفته است و همچنان مشتبه هم زیرگیری داره که ببینیم کدامش موفق تر میشه. و مشتبه فعلا مسلط مهدی مسلط بازی است. از زیرگیری خدا نجات بده مشتبه. بله حالی است نام خدا. فایت فایت. ماشاءالله بسیار یک پرتاب خوب بزنه مهدی. استاپ. یک مبارزه خوب، یک مبارزه دوستانه. فایت. مشتبه جان با کلاه سیاه، اینجا سلمان با دستکش سرخ و همچنان کلاه سرخ. نام خدا. پرتاب دست و همچنان دست پای رد و بدل میشه دو بین دو ورزشکار ما. دوستا پیشترم براتون یادآوری کردم، بازم براتون میگم فدراسیون طب ما یکی از فدراسیون
اصیل افغانی می باشه و همچنان در اصلش آقای رضایی قرار دارن و همچنان در من رئیس سرپرست و رئیس فدراسیون ملی طب مای افغانستان قاری وقاص می باشه دیگه. و بیشتر بچه‌ها دوستا زیاتر به مبارزه تن به تن بیشتر علاقه‌مند است. ورزشکارا بیشتر دوست دارن به مبارزات تن به تن که بتونن یک نتیجه خوب بگیرن و بیشتر تلاش ورزشکاران به می است که بتونن در مسابقات ملی همچنان مسابقات سطح ولایتی همچنان مسابقات بین‌المللی یک دستاورد خوب داشته باشه، بتونن پرچمداری خوب برای افغانستان داشته باشن و ما تلاش ما میشه بتونیم که ورزشکارای خوب ان شاء الله تقدیم جامعه بسازیم. ماشاءالله با ورزشکارا خب دیدیم که درست بسته نشد، دوباره از سر بازی را استارت کردیم، شروع کردیم. نام خدا ورزشکارا از انرژی خوب برخوردار هستن هر دو تاشون ماشاءالله. یک مدل که بسیار خوب بازم بسته میشن، استاده ببینیم که کدامش موفق تر است. تایم. خسته نباشین، فقط بتونید ماشاءالله به قهرمانا عالی بدین، عالی بدین ماشاءالله به قهرمانا. بله د تمرین خپرونې درنو مینوالو تاسې د تبما د ورزش تمرینات را سره وکتل چې څه ډول شاګردان په خپل منځي تمرینات ترسره کوي، بیا دوی په خپل منځ کې فایټ څه ډول ترسره کوي. ټول حرکات او تمرینات مو را سره وکتل. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وو راغلي وو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې هغه هم تاسو بهتره معلومه چې په هره خپرونه کې موږ په دې اړه تاسو سره معلومات شریکوو. استاد فرهاد احمد خاکسار صاحب به را سره معلومات شریک کړي چې څه ډول چې تمرینات ترسره کیږي د هغې نه وروسته خوراک بیا کوم خوراک باید لازمي دی چې یو ورزشکار یې له ځان سره ولري. استاد هر ورزش چې موږ ګورو فزیکي جوړښت ته تکړښت ته ډېر زیات اړتیا لري او ستاسې تمرینات موږ وکتل ډېر زیات سخت دي فزیکي برخه کې. ورزشکار باید د دغسې تمرینات نه وروسته کوم خواړه باید په نظر کې ونیسي او هغه خواړه باید وخوري او هغه خوراکونه ترسره کړي؟ خب دوستای عزیز شما طبق که ورزش دیدین تمرینات ورزش رزمی یا طب ما را دیدین، واقعا ورزش رزمی یک سنگین ترین ورزش است و خواهشی از ورزشکارا دارم تغذیه صحیح شون، چی از پیش از تمرین چی بعد از تمرین ختم تمرین. پیش از تمرین دوستا بیشتر کوشش کنن که از میوه‌جات بسیار سبک استفاده کنن، من ایسی سیب یا کیله مثلا 2 ساعت یا 1 ساعت قبل از ورزش که داخل تمرین میشن که بدنشون آماده باشه و همچنین از خرما و شیر بیشتر استفاده کنن و ختم تمرین هم از میوه‌جات بیشتر استفاده کنن و داخل تمرین ما یا ختم تمرین ما چون بدن وقتی که ما فیزیک میزنیم یا ورزش رزمی سنگین است بیشتر آب استفاده کنن که بتونن بدنشون روی فرم باشه و همچنین بدنشون نگیره و بخصوص بچه‌ای که مسابقه میکنن فایتری میکنن او یا آب بیشتر استفاده کنن. بله ډېر زیاته مننه استاد محترم چې وخت مو راکړ او ستاسې تمریناتو په ټوله کې کلب مو نږدې نه وکتل. په دې هیله چې د مینوالو هم په تمرین خپرونه کې د تبما د برخې تمرینات د خوښې وړ ګرځېدلي. کور مو ده، ډېر مننه. سلامت باشین، صفا وردین، زنده باشین. ډېر مننه، کور مو ده، مهرباني. بله درنو لیدونکو تاسې هم راسره د تبما د برخې د دې اونۍ د تمرین په خپرونه کې تمرینات او د لوبغاړو حرکات د دوی لوبېدنه او مسابقې راسره وکتلې. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. تر بل تمرینه چې عبدالقهار نادرزی د خپلو همکارانو په ملتیا ستاسې درانه چوپړ ته ځریږي. تر هغې مو پر لوی څښتن تعالی سپارم. بخاد او باد ورلی اوسئ په مخه.